دولتي ادارو او نړیوالو مؤسساتو د بیا رغونې او بشري خدمتونو برخو ته مخه کړې ده. سږ کال په نورستان کې د 680 میلیونه افغانیو او 10 میلیونه ډالرو په ارزښت بېلابېلې پروژې پلي شوي دي چې په ترسره شوو پروژو کې د لویو او فرعي سړکونو جوړول، برېښنا، روغتیا، کرنې، پوهنې او نورو برخو کې پرمختګونه شامل دي. د نورستان والي الحاج قاري زین العابدین وایي د یادو پروژو په پلي کولو کې 680 میلیونه افغاني اسلامي امارت او 10 میلیونه ډالر د مؤسساتو له لوري لګول شوي دي. نوموړی زیاتوي په راتلونکي کې هڅه کوي تر څو نورې رغنیزې پروژې په یاد ولایت کې پلي کړي. چې سږ خوشبختانه چې په نورستان کې ډیر کارونه شوي دي او تقریبا چې 680 میلیونه افغانۍ د امارت اسلامي لخوا نه لګول شوي دي او همدا شانته 10 میلیونه ډالر د مؤسساتو لخوا نه لګول شوي دي او په دې کې لوی سړکونه دي، فرعي سړکونه جوړ شوي او همدا شانته مکاتب رغول شوي جوړ شوي او همدا شانته پلچکونه او کلینیکونه. نو په دغه برخو کې الحمدلله کارونه روان دي او آینده کال ته امید شته الله ته چې دنه زیات مصارف په نورستان کې وشي او زیات کارونه ترسره شي. بل لور ته بیا په یادو پروژو کې په کار بوخت کارګر خوښ دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوي او د نور هیوادونو له محتاجۍ خلاص دي. دلته کار کوم ډېر خوشحاله یې ځکه دا ډېر کلي شاته پراته دي چې دغه ته سړک ورتېرېږي. په د خوشحالۍ خبره ده، ډېر تعصبګري راځي او پرې خوشحاله او موږ ته هم دغه د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده ځکه چې ایران او پاکستان ته سړی ځي ډېر مشکلات دي، تکلیفونه یې په خپل وطن کې دغه پیدا شي. خوشحالۍ خبرې دي. موږ به پخوا ډېره په تکلیف کې وو. موږ به د لومړی به لغمان ته تللو، بیا به لغمان نه ننګرهار ته تللو، ننګرهار نه به کونړ ته تللو، بیا به خپل ولایت دغه په مشکلاتونه چې عمل ته به محلول. اوس دغه فاصله را لنډه شوه. د یادو پروژو په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې د سړکونو ستونزې حل شوي او سیلانیان کولی شي چې په اسانۍ سره د نورستان ولایت له ښکلاو څخه ځانګړی خوند واخلي. دوی د اسلامي امارت او له مؤسساتو مننه کوي چې نورستان ولایت ته یې توجه کړي او په بېلابېلو برخو کې ورته کارونه روان کړي دي. د درې ولسوالۍ ولسونه د مرکزي پارون سره دغه سړک د وجې نه وصل شو. موږ والي صاحب نه، نور امنیتي ارګانونو نه او قومي شورا د تتین او د کردار د قومي شورا نه موږ ډېره احسانمن یو او غواړو چې دا سړک سیلانیانو دپاره یو راحتي لاره شي. او دا ده چې تهدابګذاري یې شروع شوه، تعمیر به جوړیږي. د تعمیر ترڅنګ به له خیره ښه ښایسته پرسونل، بسترخانه. نو دلته به د ولایت لغمان، د ولایت نورستان د دریو درو ټولو به له خیره سره دلته مریضان دلته سنبالیږي، دلته به اجرات بستریږي. نو موږ یو جهان تشکر کوو له دې هغه څخه چې دلته موږ د دغه بستر را جوړ څه شفاخانه جوړیږي. یو جهان تشکر. په تیر کې نورستان یو له هغو ولایتونو و چې هیڅ ډول کار ورته نه و شوی. د اسلامي امارت په راتګ سره د امن ترڅنګ پکې بېلابېلې پروژې پلي شوي او پر ځینو کار روان دی.